بسم الله الرحمن الرحیم. زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل انټرنیټ د خپل موبایل اضافه انټرنیټ مصرف چې دی هغه کم کړو. یعنی د یو اپلیکیشن په واسطه باندې موږ کولی شو د خپل اضافه انټرنیټ مصرف بیخي ختم کړو. یعنی کوم اپلیکیشنونه چې موږ نه غواړو په هغې باندې انټرنیټ مصرف شي نو هغه موږ څنګه ختم کولی شو. له دې سره به ستاسو د انټرنیټ مصرف بیخي کم شي. یعنی ستاسو چې څومره انټرنیټ مصرف کوئ، فرض مثال فیسبوک کې و، یوټیوب کې، واتساپ کې، د هغې په نیم برابر یا څه هم 15% انټرنیټ اضافه په اپلیکیشنونو کې مصرف کیږي، کوم چې هغه موږ ته پته نه لګیږي خو موږ نه انټرنیټ مصرف کوي. نو ملګرو دا ویډیو تر پایه وګورئ. انشاءالله په دې ویډیو کتلو سره به تاسو دا زده کړئ چې څنګه موږ د خپل موبایل کې هغه اپلیکیشنونه چې اضافه انټرنیټ مصرف کوي او موږ نه وي په کار هغه څنګه بند کړو، انټرنیټ مصرف کم کړو. نو د دې لپاره چې تاسو د انټرنیټ مصرف کم کړئ، تاسو باید یو اپلیکیشن انسټال کړئ. تاسو به راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ساده ډول ډیټا سیور چې کله تاسو سرچ کړو په دې کې به تاسو ته ډیر اپلیکیشنونه راشي. نو دلته به تاسو مای ډیټا منیجر په نوم باندې دغه شین اپلیکیشن چې کوم دی دا به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، زه اوپن کوم. صحیح ده، تاسو به دا انسټال کړئ. انشاءالله دومره نه دی، ټول 15 MB د فکر کوم. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو ډاونلوډ کړئ په دې کې ډیر ښه ګټه دا ده چې یو تاسو لیمټ ورکولی شئ. یعنی چې څومره انټرنیټ موږ مصرف کړو بیا موږ ته میسیج راکړي چې تاسو دومره مصرف کړی. یعنی یو لیمټ ورکوو چې زه غواړم ورځې 300 MB انټرنیټ مصرف کړم، باید نور ماته میسیج راشي چې تاسو انټرنیټ 300 مصرف کړی، نور مه مصرف کوئ. یو دا فایده پکې ده. بل په دې اپلیکیشن کې دا فایده ده چې موږ هغه اپلیکیشنونه موږ ته وښیي کوم چې اضافه انټرنیټ مصرف کوي. یعنی رننګ کې وي، موږ سره په بیک ګراوند کې چلیږي خو موږ ته پته نه لګي. هغه اپلیکیشن دا ډایرکټ موږ دلته وښیي چې دغه اپلیکیشن ستا خلاص دی او دغه انټرنیټ به بند کړه. صحیح ده. دلته چې کله دا خلاص کو نو تاسو به لاندې راشئ داسې شیر ډیټا. صحیح ده، چې کله تاسو وهل دلته به تاسو دغه اپشنونه آن کړئ درې واړه. بیا به تاسو الو ال باندې کلک وکړئ. کله چې تاسو الو ال باندې کلیک وکړو دا لږ یو څو ثانیې وخت نیسي، بیا تاسو ته بله صفحه خلاصیږي. په دې صفحه کې به تاسو په نیکسټ درې نیکسټ راځي، دا به ووهئ. بیا به تاسو ته اتومات هغه صفحه خلاص شي، یا هم که چیرته خلاصه نه شوله نو تاسو ته یو آپشن درکوي، هغه به تاسو ووهئ. عمر ورته انتخاب کړئ او جنډر. صحیح شو. دا چې کله وشو بیا به تاسو کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو کنټینیو ووهلو نو تاسو ته به خپله صفحه اتومات خلاصه شي. دا د ملګرو ما ته دا صفحه خلاصه شوه د دې اپلیکیشن کوم چې موږ ته انټرنیټ مصرف هم وښیي او هم هغه برنامې موږ ته وښیي، هغه اپلیکیشنونه کوم چې په هغې کې انټرنیټ مصرف کیږي. صحیح ده. څنګه د خلاصېدو سره ما 1.14 MB مصرف کو. ما ته وایي دا څنګه مصرف شو، په کوم اپلیکیشن کې، دلته لاندې وښیي. دلته لاندې هم تاسو ته وښیي هغه 3 اپلیکیشنونه تاسو ته وښیي چې کوم ډیر مصرف شوي. خو هغه اپلیکیشنونه چې ترتیب سره نور لږ مصرف کوي هغه بیا تاسو دلته به 3 لیکي ووهئ او بیا به تاسو ایپس ووهئ، هغه به تا ته وښیي. دلته تاسو سره هغه اپلیکیشنونه وښیي کوم چې تاسو رننګ کې چلیږي او انټرنیټ مصرف کوي. دې کې به تاسو زیات چې اول کوم وي هغه اول راځي. یعنی د تاسو د انټرنیټ مصرف چې څومره اوس مصرف شوی 1.14 MB په جیمیل کې مصرف شوی دی. یعنی جیمیل اپلیکیشن به تاسو دغه اپلیکیشن تاسو انټرنیټ مصرف کوي آن دی. صحیح ده. بیا لاندې بزنس واتساپ دی، فیسبوک دی، شیټ پروګرام دی، اپلیکیشن دی، ما سره SMS پروفیټ دی.
ګوګل پلی سټور ده، یعنې مقصد دا آن دی موږ سره دا انټرنیټ مصرف کوي، خوري موږ ته پته نه لګي خو دا انټرنیټ مصرف کوي. دا چې کله تاسو یو ورځ استفاده کوئ دا تاسو آن کو یو ورځ یا 2 ورځې تاسو وګورئ تاسو سره به اضافه اپلیکیشنونه کوم چې دي هغه تاسو سره به د 2 ورځې کې خلاص هم نه کړي خو دوی به تاسو سره ډېر انټرنیټ مصرف کړی وي. اوس زه غواړم فرض مثال په دغه اپلیکیشن باندې دا شیټس چې کوم دی په دې باندې انټرنیټ بند کړم، یعنې مدان نه دی ما په کار نه غواړم په دې باندې انټرنیټ مصرف شي. نو تاسو به در راشئ په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن به پیدا کړئ، یعنې شیټ اپلیکیشن به سرچ کوم. دغه اپلیکیشن چې کله تاسو پیدا کړئ دا به داسې کلیک ونیسئ. کله چې کلیک ونیو دلته اپ انفو دا منځ اپشن دغه دویم اپشن به تاسو ووهئ. کله چې دا تاسو ووهلو که نه تاسو سره بله صفحه راځي. دلته په دې صفحه کې تاسو کولی شئ دا کلیر ډیټا هم کوئ خو مه کوئ، هغه بیا تاسو سره مکمل سر نه کېږي، شاید پکې ډیټا وي تاسو. نو دلته به تاسو څه کوئ فورس سټاپ باندې به کلیک کوئ، بیا به تاسو فورس سټاپ سور خط ووهئ. کله چې دا تاسو ووهل نو دا تاسو سره بند شو، یعنې تاسو نه دا انټرنیټ نه خوري. دغه شانتي تاسو کولی شئ په دغه ایپ کې تاسو دا تاسو ته وښیي. ګورئ هغه ورک هم شو د دې ځای نه چې ما پې بند کړو نو ورک شو. دا تاسو یو ورځ استفاده کوئ تاسو به وګورئ چې تاسو نه ډېر انټرنیټ چې شوی کوم اپلیکیشن بیا تاسو هغه بند کړئ. صحیح شو. نو دې سره کېږي تاسو که چېرته تاسو 500 MB فعاله کوئ یا فرض مثال 1 GB فعاله کوئ، تاسو چې مخکې مقصد یو په 2 ورځې کار درته کوو یا 3 ورځې درته کار کوو یا 1 ورځ کار کوو، نو انشاءالله دې طریقې نه بعد چې تاسو دا طریقه وکړئ د اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو سره به ډېر تغییر راوړي، یعنې ډېر وخت کار به کوي. چې مخکې 1 ورځ کار کوو شاید 2 ورځې به اوس دا ځل به انشاءالله تاسو سره کوي. که چېرته مخکې تاسو سره 3 ورځې کوم انټرنیټ تاسو بنډل فالو نو هغه 3 ورځې کار کوو، دا به تاسو سره چې دا تاسو اپلیکیشن انسټال کوئ دغه ترتیب وکړئ د سیټینګ، نو دا به تاسو سره 4-5 ورځې کار کوي ستاسو انټرنیټ. نو ملګرو په دې کې یو بل ښه هغه دا هم دی چې دلته پلانس دي، یعنې یو میسج باید ما ته راکړي چې زه لیمټ ورکوم چې زه فرض مثال 1 GB مصرف کوم، ما ته د هره ورځ ما ته یو میسج راکړي چې زه بیا هغې نه اضافه مصرف نه کړم، یعنې ماخوستن مې ویده شم. نو دلته به تاسو پلانس ووهئ، بیا به آی هیف ا ریګولر پلان ووهئ. دلته به تاسو څه وکړئ دغه اپشن ګورئ دا منتلی چې لیکلی دغه چې کله تاسو ووهئ دلته به تاسو ډایلي ووهئ ویکلی ووهئ یا ډایلي ښه راځي، ځکه چې تاسو په هره ورځ انټرنیټ مصرف تاسو خپل کنټرول کوئ نو تاسو ته به ډېر تاسو به میاشتنی هم کنټرول شي، تاسو هفتهوار به هم کنټرول شي. نو تاسو به دلته MB ولیکئ، MB باندې وښایئ که GB باندې، یعنې زه ورځ کې څو MB مصرف کوم. زه لیکم ما د ورځ کې زما انټرنیټ د ورځ کې فرض مثال 500 MB مصرف شي. کله چې تاسو ووهلو دلته به تاسو ډن ووهئ. صحیح، دا پلان تاسو سره شو. دلته تاسو چې دا صفحه داسې کش کړئ دلته به تاسو ته وښایي. ګورئ تاسو دلته وښایي چې تاسو د شنه لیکه بیخي سر کې ده، نو دا بیا سر ته راځي چې اخر سر ته راځي کله چې تاسو دومره انټرنیټ مصرف په نن ورځ کې. نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل انټرنیټ مصرف کم کړئ او دغه اپلیکیشنونه تاسو ته معلوم شي او تاسو خپل دغه اپلیکیشنونه بند کړئ او انټرنیټ مصرف مو کم کړئ. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.